یو هوښیار سړی وایي که تاسو د بیزو مخې ته کیلې او پیسې دواړه کیږدئ، بیزو به یې کیلې انتخاب کړي او کیلې به راواخلي، ځکه بیزو په دې نه پوهیږي چې په کومو پیسو باندې چې د دې مخ ته ایښي دي په هغه باندې ډېرې زیاتې نورې کیلې کیدلی سي. همدا شان د تجارت او کار اړوند داسې یو مثال، که تاسو یو چا ته کار او کاروبار دواړه وړاندیز کړئ، یو څوک به یې کار او وظیفه انتخاب کړي، ځکه ډېر خلک په دې نه پوهیږي چې په تجارت کې کومه ګټه ده په تنخوا کې هغه نسته، ځکه ګټل شوې پیسې تر تنخوا څو چنده بهترې او څو چنده ښې دي. د نورو د تجارت ساتندوی مه اوسه، د مالداره کېدو لپاره خپل کاروبار او تجارت پیل کړه، ځکه که چېرته تاسو تجارت پیل کړئ او یو څوک راځي له تاسو څخه سودا کوي یا لومړی مشتري تاسو لرئ، دا ستاسو سودا پیل سوه. که هغه کس دوهم ځل راځي او دوهم وار په تاسو باندې اعتماد کوي، تاسو د هغه کس باور جوړ کړ، او که چېرته هغه کس ځي او نورو کسانو ته وایي ستاسو په اړه باندې، تاسو په بازار کې یو برانډ او ځانګړې نښه جوړ شوي یاستئ. په کاروبار کې یوازې په اخیستلو خرڅولو او لیږد رالېږد باندې تمرکز او تاکید مه کوئ، بلکې په اړیکو جوړولو باندې ډېر تاکید وکړئ، تر څو په کاروبار کې لا ډېر بریالي او پرمختللي واوسئ.